پوهنتون څخه فارغ یم تر اوسه مهاله او یعنې ګزار ولې هغه ادارې په ګرځم او نار سوي مې وړلی دی امتحانونه مې ورکړي دي بعض هم وایي چې واسطې هر څوک وایي پیسه ولري او واسطه ولري که نه نن سبا ټول همدغه کارونه دي چې کامیابېدل یعنې نشته مونږ هر ادارې ته ورځو یعنې مونږ ته کار زمینه مساعد نه ده تر اوسه مهاله مونږ یعنې دلته شوق ته راځو یعنې یو کار وکړه بل کار وکړه مشکلات کې زیات ګیر یو نو مونږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې مونږ ته کار زمینه مساعد کړي. 14 کلن دوره مې سر ته رسولې ده د فارمسي څخه فارغ شوی یم او چې هرې ادارې ته تللی یم یا هرې ادارې ته چې ورسې که چېرته دې څوک نه پېژندګلو دې نه وه هماغلته دې واسطه نه وه که څومره هم په لوړه درجه په اعلی درجه کې بریالی شوی هېڅوک هم نه بیخي څوک اهمیت نه درکوي. مشکل په دغه ځای کې زما په وطن کې چې خلک روابطو ته ګوري نه ضوابطو ته خلک هغه ته ترجیح نه ورکوي څومره تعلیم خو هر څه یو دوه ټکي زده دوست یې خپلې او هغه هر څومره بېسواده هم یې په کرسۍ باندې ناست دا وطن ځکه نه جوړېږي د حالات ځکه دغه چې د خراب شوي دي. پوهنتون مې لوستی د حقوقو پوهنځی نه اما تقریبا 5 میاشتې کېږي چې ګرځم اسنادونه مې په لاس کې خو څوک ماته جواب نه راکوي مثبت جواب نشته ټول منفي جوابونه دي. واسطې حساب د خپلوي سم دی او د پیسو حساب هم دی چې موږ چې کله ورسو وایي ورسې چې پوسټونه اعلانېږي سبا راشي او بل ورځ هفته بعد راشي او میاشت بعد راشي پوسټونه اعلان شي پوسټونه معلومات وکړي خو موږ د معلومات نه کېږي چې پوسټونه کله اعلانېږي چاته اعلانېږي څه قسم باندې مقرریږي مقررات موږ ته نه معلومېږي څه قسم مقرریږي.